صفات د دې خلکو واوره که غواړي چې دا زیری ستا په نصیب شي که نه نو صفات یې واوره. مخبت چاته وایي دا صفات ځان کې راولي چې دا زیری دې په نصیب شي. هغه خلک چې هغوی عاجزي کوونکي دي د الله په مخ کې خو به عاجزي کېږي دا خو عبادت دی او مخلوق سره هم عاجزي کوونکي دي دغه شان الله ته واپس کېدونکي دي. د دوی لپاره هم زیری دی. وبشر المخبتین الله وایي دې خلکو له زیری ورکوي پیغمبره. صفات د دې خلکو واوره که غواړي چې دا زیری ستا په نصیب شي که نه نو صفات یې واوره. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله أكبر. دا هغه خلک دي چې کله د دوی په مخ کې الله یاد کړی شي یا د الله کلام وویلی شي نو دوی زړونه ویریږي. والصابرين على ما أصابهم او شی چې په نصیب کې دي او په تقدیر کې دي په هغې باندې صبر کوي. والمقيم الصلاة او د منځونو پابندي کوي. ومما رزقناهم ينفقون او الله وایي څه چې علما ورکړي دي د هغې نه زما په لار کې لګوي. څو صفات شو چاته یاد دي؟ چې قرآن واوري یا د الله ذکر وشي تذکره وشي نو زړونه یې ویریږي. تاسو پکې څه یاد کړو؟ مونځ کوي مانځه پابندي ذکر شو د الله په لار کې مال لګوي یو پاتې شو. نه عاجزي خو بیان شو چې عاجزي کوونکي څوک دي د هغوی دا صفات بارک الله فیک. په تقدیر په نصیب په مصیبتونو په سختو صبر کوي. د دې خلکو دپاره زیری دی. دریم قسم زیری قرآن کې چې کوم خلکو ته ورکړی شوی دی هغه صبر کوونکو ته ورکړی شوی دی. صبر کول ډېر ګران کار دی. ګوره بیا صبر په درې قسمه دی. صبر کول په یو عبادت کولو مونږ چې دلته درس ته ناست یو که نه دا مونږ د الله بندګي کوو زه هم صبر کوم تاسو هم صبر کوو. تاسو هم ځان راټینګ کړی دی ما هم ځان راټینګ کړی دې ته صبر وایي. که زړه ډېر څه غواړي خواهشات ډېر څه غواړي شیطان راته ډېر څه وایي بچي ډېر څه به غواړي ښځه به راته یو څه وایي پلار راته بل څه وایي ملګري بل څه وایي د جمعې شپه ده ساه ورې نه ازادوو چکر ورې نه لګوو د کېږو ورې نه مونږ د هر څه پرېښودي او صبر هم کړی دی او دې جومات کې راشي. دویم صبر دی د ګناهونو نه ځان بندول دا هم صبر غواړي. دریم صبر دی په تقدیر باندې او په هغه څه باندې چې څه تا ته راپېښ شوي چې دا چا کېږي که نه الله دوی له زیری ورکوي. وبشر الصابرین او زیری ورکه مؤمنانو ته صبر کوونکو ته. دا څوک دي الذین اذا اصابتهم مصیبه کله چې دوی ته مصیبت ورسي قالوا انا لله وانا الیه راجعون. دوی انا لله وانا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. زیری واورئ د دې خلکو تذکره الله په اسمانونو کې کوي. دې خلکو باندې به الله خپل خاص رحمتونه راوړي. دې خلکو ته به الله هدایت په دنیا او په آخرت کې کوي. یا چا لپاره دي؟ صبر کوونکو لپاره. هدایت دنیا او آخرت کې پرون ما تفصیل ذکر کړی. آخرت کې هدایت څه ته وایي؟ چې الله راته جنت لار سیده کړي.